د کون او کائناتو د ستر خالق په مبارک نوم. ښې چارې. موږ چې کله د خپلې میرمن لور یا ننګور دپاره تذکره اخلو او د احصایې مامور دفتر ته ورشو، نو په دې شرمېږو چې موږ د هغې نوم ورته یاد کړو. خو کله چې په منبر باندې ودرېږو یا سټیج ته وخېږو، نو بیا وایو په ډېر هسکه غړۍ او داسې ښه په جګ اواز وایو چې اولنی انسان چې په مکې حرم کې اوسېدلی هغه یوه میرمن وه، بیبي هاجره، چې حضرت ابراهیم علیه السلام میرمن او د حضرت اسماعیل مور وه. او کله چې وایو چې په اسلام کې لومړنی شهید سړی نه دی بلکې یوه میرمن وه، نوم یې سمیه وه، چې میړه او زوی دواړه غټ ستر صحابه وو. او بیا دا هم وایو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله واده کوو، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها ورته وویل چې له ما سره واده وکړه، خو زموږ په عرف کې دا نشته. او دا هم وایو چې د حضرت عایشې رضی الله عنها څخه 2210 صحیح حدیثونه روایت شوي دي چې په هغو کې شپېتو نه ډېرې په مسلم او بخاري کې دي. خو بیا خپلې د کور هغه تورسرې یا لوڼې، نونګیندې او مېرمنې د خپلو مشروع حقوقو څخه چې په هغو کې میراث، تعلیم او د خپلې خوښې نکاح ده، د هغې څخه محروموو. عجیبه نه ده؟ زموږ د ایمان برخه ده چې حضرت داود علیه السلام پیغمبر دی او هغه ته د څلورو آسماني کتابونو څخه یو کتاب چې زبور دی هغه درته راغلی دی. حضرت داود علیه السلام چې د بني اسرائیلو پیغمبر او پاچا او د حضرت سلیمان علیه السلام پلار دی، دی اصلا د حضرت مسیح د پیدایښت نه 970 کاله وړاندې د طالوت په فوز کې دی قومندان و، او دا هغه څوک دی چې جالوت یې وژلی دی. په عین حال کې چې دا پیغمبر و، د بني اسرائیلو باچا و، یو لوی عسکري قومندان و، دی آهنګر هم و، د اوسپنو او د ټټارۍ کار او صنعت یې کوه. او دا هغه څه دي چې قرآن کریم ورته اشاره کوي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، موږ دته اوسپنه پسته او نرمه او یا قابل د جوړولو او د کار ګرځولو وګرځوله. پوښتنه دا ده چې زموږ په ټولنو کې چې دغه کوم مذهبي سټي دي یا روحاني شخصیتونه دي، آیا تاسو په دوی کې کله هم څوک لیدلی چې هغه د آهنګر وي، هغه د نجار وي، هغه د خټګر وي، هغه د نداف وي او هغه د بل صنعتکار وي؟ جالبانه ده. اوس هم راځم هغو دوه ویډیوګانو ته چې یوه مې تېره هفته او یوه مې پرون ولیدله، خو د کاپي رایټ د ستونزې له امله زه نشم کولی چې تاسو سره شریکه کړم. البته په یوټیوب کې خپله وګورئ. په لومړنۍ ویډیو کې ښکاري چې یو زیارت دی، ګنبزه ده ورباندې، او د دروازې په خوله کې دوه منجاوران ناست دي او کچکولونه دي ورسره، او خلک چې ورځي ماتې پیسې او څه لوټونه پکې اچوي. چې دننه ننوځي نو بیا هلته 7 کسان ښکاري چې دوه دې مېرمنې دي، یو ماشوم هم ورسره دی. په دې زیارت باندې د بابا زیارت چې خدای دې ستر جنتونه نصیب کړي هر څوک چې دی، دغې نه سره او برګو داسې یو رقم شالونه او دستمالونه پرې پراته دي، او دا خلک لکه د طواف په شان ته یو ځل دوه ترې راتاو شول. د دې زیارت د پښو طرف ته یو لوی زنځیر دی، او دا زنځیر پورې یو اوسپنیز لوی صندوق ورپورې تړل شوی دی کلک، او بیا 2 قلفونه ورته اچول شوي دي او لیکلي دي چې دې کې چنده واچوئ. خبره دا ده که موږ او تاسو دغه واجب، سنت او نوافل یو طرف ته کوو، یوازې فرض لمونځونه حساب کړو، نو موږ 19 کرته دا وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای ستره ربه ستا لویي عظمت او کبریا ته سر ښکته کوم، ستا عظمت او لویي منم او یوازې له تا مرسته او کومک غواړم. او په بل آیات کې راځي چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید، موږ دوی ته یعنې موږ تاسو ته له دغه شارک څخه هم نږدې یو. نو دغه ستر خالق چې د عظمتونو او د کبریاو مالک دی، هغه به ډېر مستحق چې له هغه نه دعا وغواړو، هغه ته پناه ویسو، هغه ته سوال وکړو که دغه بابا ته چا بېچارهګی مړ دی زموږ دعا ته ضرورت لري. په دغې دوهمې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو مبارک پیر صاحب د یو ډېر لوکس موټر نه د هغه د فامیل د غړو او د مریدانو مټ نه نیولی دی، په ویلچر یې دا ګرځنده چوکۍ کې کېنوي او لوکس شفاخانې ته یې ننباسي. د دروازې په خوله کې یو د مریدانو نه یې رامنډه کوي او د ده بوټان چپوي، لکه سجده چې ورته کوي داسې په دې بوټانو ورپرېوت. بل د راغم جلالي کېږي او دغسې د اوبو یو بوتل ورسره دی، زر یې سر خلاص کړي، د پیر صاحب مبارکې خولې ته یې نږدې کړي، هغه پکې لاړې توف کېږي، هېڅ شی نه وایي، بس لاړې پکې توف کړلې. شاید د ده په باور چې دا به د ده لپاره شفا او درملنه به یې وکړي.
پوښتنه دا ده که چېرته د پیر صاحب مبارک په لاړو کې شفا ده او سلامتي ده او روغتیا ده، نو دی ولې دې لوکس شفخانې ته راغلی خو په خپل کور کې دې وکړي؟ آیا دا د درد او د افسوس او د ډېر حسرت خبره نه ده؟ دوستانو، که د زمزم په اوبو باندې څوک استنجا نه کوي، نو په میکدې کې د جانماز لټول هم دا عقلانیت نښه نه ده. الله مې د زاړه ایمان ته خیر کړي. مینه او مننه، ملک زی.